درې ځایو ته ورتګ ستا لپاره ډېر ضرور دی. یو هسپتال، بل جیل او بل قبرستان. هسپتال ته چې لاړې نو تا سره به د دې صحت قدر تا ته درشي او معلوم به درته شي چې الله سبحانه وتعالی په تا باندې څومره غټ فضل کړی چې په دې دوه خپو باندې ته ګرځې، لاسونه دې جوړ، بدن دې جوړ دی. ته بیا د الله سبحانه وتعالی په دربار کې شکایتونه نه کوې. بل جیل ته چې کله لاړې او خلک چې بندیان دي، تا سره به د دې ازادۍ د دې د قیمت او قدر تا ته معلوم شي چې رب العالمین په تا باندې څومره غټ فضل کړی دی چې په دې خپلو خپو باندې ګرځې، کله یو ځای ته او کله بل ځای ته آزاد ګرځې. همدغسې قبرستان ته چې کله ورشي تا ته به اهمیت د دې دنیا معلوم شي چې دا خو هېڅ هم نه ده. دې دنیا لپاره چې ما څومره منډې وخوري، دا څومره منډې چې زه وخم اخر صفر ده. دغه ځمکه چې موږ پرې ګرځو دا به زموږ لپاره یو چتي او موږ به لاندې ترې پراته یو. نو پوه شه چې ستا په ژوند کې دا دنیا هېڅ اهمیت نه لري.